د مور به لور سر ټکوي زوی به د پلار اروستی صدقې یاره مالدار بار سړی شي خو په ژوند باندې به تنګي په زړونو کې به زنګي رور به په یوه روپۍ د رور سره په جنګي دی خیر د که ملنګي په زړه کې د مالدار به ترس نه وي په ناچاره اروستی صدقې یاره د دغه زمانې به په هغه پورې خندا وي په چا کې چې حیا وي ملګري د ظالم سړي میدان کې به اتیا وي مظلوم به په ژړا وي باطل به وي رضا په فیصله د ریاکاره اروستی صدقې یاره اشنا په خاوندانو باندې ښځې به سوري شي پرده به د نخري شي حیا بچا کی نوی د غیرت جړی به پرې شي مولا به داسري شي څوک چا سره به نه کوي نیکي د خدای دپاره اروستی صدقې یاره باران به په وخت نه وي بې موسمه به برساتي منکر به په زکاتي دنیا به عجیبه شي ظالمان به پکې زیاتي هر ځای به وارداتي شاهانو نه بقام لکه وخان شي بې مهاره اروستی صدقې یاره دستور به د هر چا په زړه کې شي منافقت شروک به صداقت میدان به شي د جنگ او د جګړې جماعت په وخت د عبادت یو بل ته پړسېدلي به وي هسې مونږ اروستی صدقې یاره چې وي پکې مالدار هغه به خپلو ته غوریز وي اگر که بدتمیز وي د خدای دپاره نه په مخ مروت بار یو څیز وي کمزوری به دویز وي په دې وجه به خپل د یو د بله شوی زاره اروستی صدقې یاره حاکم د زمانې به سم په مثل د سنډه وي عدد به په ونډه وي علم به ورپسې د هغه لاس کې به جنډه وي چې ښه ورته غونډه وي په شان لکه د سپو به سم غریږي په مرداره اروستی صدقې یاره په دغه ششو پنج کې به جنګ جوړ شي د یهودو په غر د زمرودو مسلم به ترنه تښتي مړنې کوي د هودو وي زور به د بارودو پیدا به شي مهدي مومن به جمع کړي د واره اروستی صدقې یاره پیدا به شي مهدي مسلمانان به یو لښکر کړي کافر به کڼکپر کړي جنډه به د اسلام په جهان پورته لکن ورکړي مولا به پته ورکړي یریږي به کافر د دغه ځوان د ذوالفقار اروستی صدقې یاره سمیلا کې قریشي وایي څه ښکلی به دوراني مهدي چې حکمراني عدل به کوي تین رضا به ټول جهاني خاوند به د ایماني قربان شمه د دغسې مؤمنه ازار واره اروستی صدقې یاره